دا د لغمان ولایت د ترافیکو مدیریت له لوري موټر چلوونکو ته د لایسنسونو د ورکړې په موخه ازموینه ده چې له 280 تنو څخه اخیستل کیږي. د لغمان ولایت د ترافیکو د مدیریت د تعلیم او تربیه امریت له لوري چې کوم کورس دایر شوی و نو په پیله کې پرون نظري امتحان واخیستل شول او نن عملي امتحان ده چې عملي امتحان نه وروسته کامیاب کسان ته به لایسنسونه ورکول کیږي او دا پروسه موږ میاشت په میاشت دوام لري. نو هغه ډریوران چې لایسنس نه لري نو هغوی ته د موږ همدا توصیه ده چې بس ترافیکو مدیریت ته د مراجعه وکړي او بس کورس کې ځان شامل کړي، تر اوسه د ترافیکي قانون او قاعدې باندې ځان پوه کړي او په پیله کې بس خپل لایسنسونه ترلاسه کړي. بل لور ته موټر چلوونکو دا ډول مسلکي روزنیز کورسونه د ترافیکو قوانینو، اصولو او د موټرو په چلونه کې اغیزمن وبلل او له نورو یې وغوښتل چې له یادو روزنیزو کورسونو دې سالمه ګټه پورته کړي. 15 ورځې موږ ته د امارت اسلامي له خوا نه د مدیر د ترافیکو له خوا نه درس راکړل شو. په هغه درس کې موږ ته ډېرې لارښوونې وکړلې او ډېرې زده کړې مو وکړلې او ډېر مشکلات چې موږ درلودل هغه موږ یاد کړل. موږ ته کوم د کتاب له مخې نه کومې لوحې وې، کوم درس و، هغه مشکلات چې موږ ټول ولوستل، هغه مشکلات موږ انشاءالله چې حل شول او کوم مشکل به موږ ته نه وي. موږ ترافیکي قانون ولوستل او هغه اصول او مقررات کومې لوحې چې په سړک لګېدلې دي هغه یې موږ ته ټول وښودل او موږ باید په سړک باندې ښه په اصولو او هغه ترافیکي قانون مراعات کو او بیا په سړک باندې مزل وکړو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د ترافیکو مدیریت له لوري ملکي او نظامي موټر چلوونکو ته د روزنیزو کورسونو اسانتیاوې برابرې او په ازموینه کې بریالیو کسانو ته لایسنسونه ورکړل شوي وو.